محترم دوستانو سلامونه د ډیجیټل چیم پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د 2015 کال لپاره د اسیا د نهمې دورې ژمنۍ لوبې به د همدې کال د فبروري له 9 نیټې څخه تر 14 نیټې پورې د چین د هیلونجیانګ ولایت په هاربين ښار کې ترسره شي. په دغو لوبو کې به د شپږو لویو ډولونو د 11 فرعي ډولونو د 4 کوچنیو ډولونو مسابقې ترسره شي. دا په 2022 کال کې د بیجینګ له ژمني اولمپیک لوبو وروسته په دغه هیواد کې د یو بل پلو مهمې نړیوالې ټول شموله ژمنۍ لوبې دي. له تېرو څو کلونو راهیسې په چین کې د یخ واورو صنعتي چارو ستر پرمختګ موندلی دی. په دغه هیواد کې د مهمو نړیوالو ژمنیو لوبو ترسره کول او د اړوندو مثبتو تګلارو پلي کول د بازار خوځنده ځواک ګرځېدلی دی. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. د چین د 2024 کال د یخ واورو د صنعتي چارو د پرمختګ څېړنیز راپور ښیي چې له 2015 کال را په دی خوا په دغه هیواد کې د یخ واورو د صنعتي چارو اندازه ښکاره زیاته شوې ده چې تر 2023 کال پورې یې ارزښت له 270 میلیارډو یونو څخه تر 890 میلیارډو یونو پورې زیات شوی دی. د اټکل له مخې په 2024 کال کې به یې اندازه 970 میلیارډو یونو ته ورسیږي او تر 2025 کال پورې به یې دغه اندازه له 1000 میلیارډو یونو څخه واوړي. اړوندې شمېرې ښیي د 2024 کال تر اکتوبر پورې په چین کې د یخ واورو په اړه د تصدیو شمېر 12,000 ته رسېدلی دی. د هغو تصدیو شمېر چې په 2023 کال کې ثبت شوي د 2022 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 30.3 زیاتوالی ښودلی دی. هاربين ښار به د اسیا د ژمنیو لوبو د کوربه ښار په توګه له 2024 کال نه تر 2025 کال پورې د یخ واورو د موسم د هاربين د 41مې دورې د یخ واورو د فستیوال او د ژمي د اتلتیکي لوبې د نړیوال جام د مسابقې په شمول له 100 نه زیات فعالیتونه او مسابقې ترسره کړي. دا به د یخ واورو په پار د کلتوري او سرانیزو چارو او د یادو لوبو د ګډې ځارېدنې سبب وګرځي. د ګراس په سږني ژمي کې د یادو لوبو له امله د اسیا د بېلابېلو هیوادونو او سیمو د هغو سیلانیانو شمېر هم د زیاتېدو په حال کې دی چې د چین د هیلونجیانګ ولایت ته د سفر نیت لري. اوس مهال چین د یخ واورو د سپورت ډېر فعال بازار بلل کیږي او پټ ځواک یې ډېر پیاوړی دی. د رنګارنګ سیالیو ترسره کول او د ساینس او تخنیک پرمختګ به په دغه هیواد کې د اړوندو چارو پرمختګ پیاوړی کړي. درنو دوستانو نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. نیکمرغه اوسئ.